د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې طالبان د خلکو کورونو ته وراوښتي، پر ښځو یې ډزې کړي چې په پایله کې یوه ښځه یې ټپي کړي او 3 ښځې له ځان سره وړي دي. د معلوماتو له مخې د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د شملان سیمې د ملاخیلو کلي څخه یوه لوستونکي د یوې ویډیو په لیږلو سره ویلي چې طالبان پرته له دې چې خلکو ته د کورونو د خالي کولو او د کډې وړلو خبر ورکړي، د ښځینه طالبانو سره یو ځای کورونو ته ننوتل او په زوره یې ښځې له کورونو ویستلي دي. کومې ښځې چې له کوره نه وتلې هغه یې وهلې، ټکولې، ډزې یې ورباندې کړي چې یوه ښځه ټپي شوې او 3 نور یې بندیانې کړي دي. د دغه کلي خلک وایي 13 کلو راهیسې پر دغه سیمه آباد دي چې طالبان اوس د دولتي ځمکې په نوم دغه کورونه او ځمکې په خپلو کې سره تقسیمول غواړي. طالبان تر دې وړاندې هم د هلمند د مرکز لښکرګاه په مهاجرو سیمه کې هم پرته له خبرتیا د کډو او سامانونو ډک کورونه نړولي وو.